په کندهار کې یو شمېر میاشت کوچیان وایي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د ژوند په ګڼو برخو کې ستونزې ورته جوړې کړي دي. د دوی په خبره چې اوس مهال د ژوند له ټولو امکاناتو څخه بې برخې دي. دغه کوچیان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرستې وشي او د ژوند لومړني امکانات دې ورته برابر شي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د موسسو او نورو اړوندو ادارو په مرسته هڅه کوي چې ټولو ځپل شوي کوچیانو سره مرستې وکړي. د بدخشان ولایت په لیرې پرته سیمه پامیر کې په لومړي ځل سلام مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ. د پامیر اوسیدونکي په دې سیمه کې د مخابراتي خدمتونو له فعالیت څخه د هرکلي ترڅنګ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دې سیمې ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی په خبره چې د ژوند له ډېرو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. د میساینک کان د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم جوړیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وایي دغه وزارت د میساینک پروژې د لرغونو او تاریخي اثارو د انتقال او استحکام ته ژمن دی او غواړي د یوې طرحې له مخې د قراردادي شرکتونو پر وړاندې خنډونه لرې کړي. دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت اړوند د کابل ریشخورو فرقې د ځانګړو ځواکونو د ګارنیزیون په قومندانۍ کې 200 زغروال ټانګونه او 25 انټرنیشنل بار وړونکي وسایط چې په تیرو څو کلونو کې تخریب شوي وو د مسلکي انجینرانو له لوري ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 21% کمه شوې ده. د پاکستان مرکزي بانک وايي د مالي کال په لومړۍ 11 میاشتو کې هلته بهرنۍ پانګونه کمسارې کمه شوې. د دغه بانک لخوا خپرې شویو شمیرو کې دا کموالی 21% ښودل شوی دی. د مرکزي بانک په راپور کې راغلي د روان مالي کال په لومړۍ 11 میاشتو کې 1.2 میلیارډ ډالر بهرنۍ پانګونه ثبت شوې.